وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف فإن لم تفعلوا كچر تاسو دا کار ونکو او ولم تفعلوا هچر نشي کوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره نو يرو کې دور غنا چې خشاک دا غيب خلق یو کارني وقودها الناس وقود چې په ضمیر د واو باندې شي مصدر دې معنی بلول دي او که وقود په واو باندې زور شي به مراد تن هغه سيزونه چې په کوم سيزونه باندې ور بليږي لکه د وضو او د وضو منځ کې فرق دی وضو وای او دس کولو ته او وضو ولکه هغه وګوته چې په کوم باندې او دس کې د قشان دلته هم دی وقود شي په واو باندې پیښ نو معنی بلول او چې وقود شي مراد تن هغه سيزونه چې په کوم سيزونه باندې ور بلول شي دلته واو باندې زور دی وقودها الناس چې خشاک دغه بسوي خلق والحجاره حجارین مراد یا هغه کانی دي چې د کوم دوی بندگی کړي دا او دا به ورته وراشي د پاره د رسوا کول د دې او د شرمول د دې چې کدا چرته علیه و خو ځان د ور نخلاص کړو تاسو چې دنیا کې دې ته چغي والی او رامدد چې مرتویل او راوره سي مرتویل اوس دوی ځان خلاص کړي یا مراد د حجارانه متقی کاری درېم توجیه مراد زنا او څنګه زغال چې ورتوي هغه چې مراد او داغي عبد الله بن عباس رضی الله عنه په دغه سره معنا کړل داغي وجه دا چې یو داغي ګرمي ډیره زیاته ده انتهایی زیاته ده د نور ورونو په نسبت باندې د دې ور تاسو زیات دیم لمبای ډیره تیزه ده دریم زر ور اخلي څلورم لوګي ډیر زیات دي پنځم ډیر سخت بدبوئی لري او دارنګي شپږم بدن پورې ډیر زر نخلي دا جاولې کوي دا تارکول او دا نور ور دا ډول مخامخ کې تر یا دا پلاستیک ور راچو او به داغه نه غساس کې ولګي او هغه په چا ولګي دومره ور پورې زر جوخ شي چې سړی حساب نشي لګول نو پای کې دا شپږ صفات بوئی بد دی لوګي ذات دی ور دراخلي تاوی ډیر زیات دی لمبای زیاته ده په بدن پورې زر نخلي دی وجبان الله رب عزت فرمای وقودها الناس والحجاره وعدت للكافرين تر کا شوی د پاره د کافرانو سمانه بنیادی جوړ شوی دا غوی د پاره ده که مؤمن ورزي د ګناه په نتیجه کې نو دا به صرف داغه د صفای د پاره چې دې شي صفاشي صابون ولا ورکی مطلب د اخیری مې څه نه لري صفا سره وېسو کې جنت تنباز وبشر الذين امنوا غیر ورک هغه خلق ته چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي په طریقه د نبی باندې امام بیضاوی او دارنګي مدارک النصفی هغه وی الصالح من العمل ما سوغه الشرع وحسنه الصالح من العمل ما سوغه الشرع وحسنه صالح عمل چاته وي هغه چې شریعت جایز ګرځولې او شریعت ورته خوي دا نه چې تور ته خوي تا په خوالي هغه عمل صالح نشي جوړېدل کنن دي اخباراتو کې راغلي دي چې آج هم شب برات تعظیم او احترام کے ساتھ منائیں چرته تاسو کې صحابه او د دې شپې تعظیم کړو یا د 14 صدې مسلمانان لګي دي دیګونه په خې په دیش په باندې الواغانی په خې بنیادی وخوته او دی کې ثواب غني حال داده تاسو امام قرطبي هغه د سورۃ دخان په اول کې چا فکر کې لګی راواخله معارف القرآن د مفتی محمد شفیع سے بغیر واخله سورۃ دخان راواړو هغه لیکلي دي چې د شب برات پر رابطه باندې هیڅ یو داسې حدیث چې قابل اعتماد وي نشته او څومره احادیث چې په دې باره کې چا پیش کړی دي هغه ټول ضعیف دي لکه خصوصا ابن ماجه کې یو حدیث دی همدارنګه مشکات هم را نقل کړی دی خو هغه سندن ضعیف دی ځکه مدار او مدار د دین او د حدیث په سند باندې دی به پدې کې صلات الفیه صدقات منځ پکې کوي که زر رکعات پکې کوي بعض خلک پدې باندې پندوسونه اوچتای حال دا د تاسو وګورئ پدې شپه باندې د مانزه خبره د په څلورمه صدې کې شروع شوه څلور سو کال بعد د صحابهو نه دا شی شروع او دا د ور بلولو او دا د پندوسونو جوړول اسمان ته گزارل دا په اتمه صدې کې برامکه یو قوم د دې ایجاد هغه کړو او هغه یو نوع د اندوانو نه یو قسم د اندوانو نو دا ورونه بلول دا پندوسونو ته ورا چول پورته گزارل دا د اندوانو رسم او په دې ملک باندې اندوان انګريزان مسلمانان شریک وسیدلی د شراکت وسیدو د وجنا د یو بل رواج او رسم په بل کې ورننه لکه ګوري
افغانانو خپل دستور د پاکستانیانو خپل دستور خو چې دل تراله دا دیش کاله تش کاله سره شریک تیر کړ څه عادتونه د مهاجرو په دې پاکستانو کې وراله او څه عادتونه د پاکستانو په دې مهاجرو کې رانه وته دا د شریک وسیدو دغه نتیجه وا چې د ملک هندوان پاتې شي او انګریزان پاتې شي دا کارونه غوي کول اوس مسلمانان دا پاتې په دې باندې شروع وکړه یاد وساتئ دا ګوره غلط رسم دی بدعت دی بدعت د خیرات لپاره ورځ خاص کول دا ناروا دي کم خلک چې دین وړاندې کړی دي کومې زنانه چې دین وړاندې په دې مصیبت باندې اخته وي باید د نن نه پس دا شیونه کې او د زړې په نسبت باندې الله نه بخنه وغواړي چا رسمونه په مسلمانانو کې رانه ځکه خو د مسلمان حیثیت هم ختم شو کړ د مسلمان هغه روبم په دشمن باندې ختم شو کړ مسلمان نه د الله مدد هم کړ شو کړ چې دوی د نبی طریقه پرې خدلا او په خپل طریقه باندې دا کار شروع کړ ګوره د صحابه په زمانه کې عتیره به ورته ویله د بزرګ میشت په جاوالو کې باغی څخه خیراتونه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړ ځم کوي ها اوسې د بزرګ په ځای باندې دیو په برات په شروع کړ او برات کې خصوصا د برات په پنځم باندې او چې کوم اعمال پکې دغه ته یو تیار نه دي ما ته و خیدې زنانو کې ما ته یو زنانه وای یا په دینارنو کې ما ته یو نارینه وای چې ما په دې شعبان کې 2 یا 15 یا لس روزې نیول دي وبخوي چې کوم جایز دي هغه ته تیار نه دي او چې کوم جایز نه دي هغه د پاره شیطان دی تعوذهم عزا امدسي چوککې امدسي چې دی ورتېزي ور باندې چې کوم اصلي اعمال دي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما با د خپل بیماری روزو قضا په نورو میاشتو کې نه راوړله په دې وجه باندې چې کېدای شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته ضرورت پیدا شي او زما روزي خدمت مې د لاسه ونه شي نو ما به دا ټولې روزي ساتلې وي کله به د برات میاشت شروع شي ما به په هغه خپل قضا روزو باندې شروع وکړه د دې وجه نه چې د برات په میاشت کې به نبی رسول الله د نورو میاشتو نه زیاتې روزي نیولې نو دا هغه ضرورت دومره نه پیدا کېد چې کوم اعمال پکې دي هغه ته هیڅ تیار نه دي د خېټې شي تر سره تیار دي هر یو ته بریته غړی لګي ورته ودا الله بندگانو دا څه شي کوي دا شی عمل صالح وګوري عمل صالح چاته وي عمل صالح ما سوغه الشرع وحسنه شریعت جائز ګرځولي شریعت ورته غوړه ویلي هغه د نیک عمل او دا چې تیر ځان نه کوي دا نیک عمل نه دی په دې د الله سبا محاسبه کوي په دې د الله حساب کوي گرفت کوي دا طریقه نبی کړي و چې تا کوله نبی دې ته عبادت ویلو چې تا عبادت وګرځاو دا چا رسمونه هندوانو رسمونه دا انګريزانو رسمونه په مسلمانانو کې رانه وصل مسلمانان په دې باندې دا اصل دین منحرف کړه وګرځول نو عمل الصالحات معنا دا چې عملونه کوي په طریقه د نبی باندې همدارم بیګا غالبا زمون طرف ته خوريزه خو ما ته ځوانيمي کپاو کم درې بجې وي چې د دې شمشتونو چا ټلیفون چې دلته سپوږمۍ تندر نیول دا یوازې اوس نه ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم شوی خصوصا په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې ابراهیم ابن محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی په هغه ورځ باندې نور سترګه تندر ونیول عربی کې ته کسوف او خسوف وي کسوف د نور تورېدو ته وي خسوف د سپوږمۍ تورېدو ته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل صاحب مشکات کې حدیث دی چې دا من آیات الله دا د الله د نشاناتونو یو نشانی ده یخوف بها عباده پدی باندې الله خپل بندگان یری فاذا رایتموها کله چې تاسو دا نشانی ووینئ فصلوا منذ کی دنور په تورېدو کې خورزي پاغي کې اجتماعي منذ عائشہ رضی الله عنها وینا دادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات منځ او په هر یو رکعت کې سورې کوګانې وکړي او دعا سجدي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مانزه قائل له په هر رکعت کې د 2 رکوګانو قائل نه دي د مانزه قائل له خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا منځ دومره اوګد ک دومره اوګد قیام اوګد رکوع اوګدا سجده اوګدا قومه او جلسه دا اوګدا حتی چې کله د مانزه سلام وګرځاو نور څه شو روخانه دا طریقه ده د شپې مشکل پیدا شو سپوږمۍ تور شوه چونکه د شپې د خلکو جماعري ممکنه نه نو هر سړی په خپل کور کې پاتېږي او د سوچي منځو کې استغفار وای تر څو چې د حالات بدل شي دا هغه جایز طریقه اوس که پدې کې خلک نور رسمونه کوي دا د غوي کار دی نور رسمونه کې نشته منځ دی او استغفار دی او دعا ده بدله زور ور من ته دین نیمګړه نه پاتې شوی او نه د سیده چې نبی له سلام زمونږ لاړ او موږ په تور تیار کې پرې خو نه موږ بالکل پر روخانه میدان او دارنګي په
اوار لار باندې پریخي په شای سړک کې پریخي هیڅ یو مسله زمونږ د سند پاتې چې پاږي کې موږ ته شک پیدا شي قران او حديث دا ټول واضح کړي خدا بیل خبره ده چې اوس تاغي پاږي باندې زمونږ یقین ناراضي او د ځان نم پکې اوندونه وراچولې چا چې کوم ټوکړه خوښه شوی ده هغه ور پوری ګڼډلې ده الکه دا د ملنګانو کن کې ما جوړوي د ملنګانو کن کې 200 کپڑے لګېدلې سری پکې وي شنی پکې وي زیړې پکې وي خړې پکې وي تورې پکې وي سپینې پکې وي دین نه موږ هغه شی جوړ کړل چې چا د کوم مولا چې کوم شی ورښه هغه کې نه استلې دي څنګه دا کنه موږ ته هغه څه پاوې او طرف توفیق و مېری دوه شیزونه مې تفریخي تر سوچ دا دوه شیزونه تاسو سره وو او په دې منګولي ولګولي ګمراهان منشي نه څنګه پرې خدای العمل الصالح ما سوغه الشرع وحسنه صالح عمل هغه د هغه چا د پاره چې به په رمضان کې روزي نشي ولې حدیث کې دا راځي چې کله 15 شعبان شي نو داغه نروسه تاسو روزي منی داغه معنا دا هغه خلک چې هغه به د رمضان روزو ته ځای پکېږي نو هغه خلکو لپاره ده یو سړی ځان کې قوت ویني هغه نیول شي هغه وشتمه تشتم نه اشتم نیول شي صرف د شمه هغه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې د رمضان نه یو ورځ روزه مخکې منی سي او که یو سړی د یو ورځ عادت هغه پکې نیول شي چې مخکې عادت مثال په تور یو سړی د دوشنبه د ورځې روزه نیسي او د شعبان دوشنبه د شم راغی او د په دغه بنیاد باندې نیول شي دا حدیث دا معنا ده ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار بشکا دوی لپاره باغونه نه چې بهيږي لاندې دونه دا غنولي من تحتها ضمیر یا اشجار تراجی دي چاغي باندې دلیل لفظ جناتین دي او یا دغه مساکین تعالی ک سورتی عنکبوت کی راځي کلما رزقوا منها هر پیرا چې خوراک ورکړي شي دوی ته منها داغینا من ثمرة سمیوا رزقان د پاره د خوراک قالو وای دی هاذا الذي رزقنا من قبل دا هغه سدي چې راکل شي موږ ته د زین وړاندې دی آیات کې څو قسم مشکل دي یو مشکل هاذا کی اشاره ده چاته دی حاضر تا هاذا دا چا متعلق استعمالي چا متعلق استعمالي هغه خوراک ته چې د مخ ته دی ویږي په نو دا چې مخ ته پروت دی د دې په باره کې وی هاذا الذي رزقنا رزقنا صيغه د ماضي ده نو چې صيغه د ماضي شوله هغه چې مونږ خړلې دي نو خړلې خو خړلې دي نو دا څنګه خړلې ده مخ ته پروت چې خړلې خو یا خو خپل شوی دی او دنیا کې چې خړلې شي هغه څه جوړ شي هاذا الذي رزقنا من قبل دا اوس له چا ورجی راړلې مخه ته تکي خدلی سوې هاذا الذي رزقنا من قبل دا هغه ورجی چې ما مخه خړل دا چې مخه خړلې خو درام ته څنګه چې هاذا الذي رزقنا من قبل سوال باندې پوهیږي کنه ځین تم نه وردي دي موجودات چې مخه ته پروت د دې مبارک سوې هاذا الذي دا چې ما مخه ته پروت دی دا هغه د رزقنا چې موږ ته راکړل شو معنی موږ خړلې ده ځکه رزقنا کړه ماضی ده چې موږ خړلې ده نو چې تا خړلې ده خو ختم شو دنیا کې تی ګن جوړ شي او جنت کې تنه خپل جوړ شي دا ختم شوی دی څنګه وي هاذا الذي رزق د دې جواب عبارت کې تقدیر دی هاذا مثل الذي رزقنا هاذا مثل الذي رزقنا دا چې اوس مخه ته پروت دی دا د هغه برابر دی چې کوم مخکې منګه خړلې دا سوال ختم د مشکل په دې آیات کې دا دی چې دلته کلمه لفظ راغلی دی هر پیرا نو په هر پیرا کې هغه خوراک کوم دی چې اول پلو کې د تورکل شوی او چې هغه اول پلو کې د تورکل شوی دا غین وړاندې خو هغه ته خوراک نه دی ورکل شوی نو بیا من قبلو رزقنا من قبلو سمانه ده ګوري جنت ته چې ور داخل شو دا اولنې دی دا ورپسې دی د دې مبارک خو ویل شي چې هاذا مثل الذي رزقنا من قبل چې داو خدل تلفظ کلمه راغله کلمه دې تم شامل نو د دې مبارک سره څنګه ویل شي چې هاذا الذي رزقنا من قبل دا د هغه مثل دی چې موږ تر راکړ شو د دین وړاندې نو دین وړاندې قبل ورکړ شوی نه دی ویږي دا هغه حق جواب دی لکه مخکې چې ما وکړ چې ان الله على كل شيء قدير کی هر چیز او الله تعالی سره مستثنا کلمه د عموم د پاره دی او اولتين سره مستثنا د نور مبارک صحیح مراد من قبلنا من قبلنا یا هغه خوراک چې جنت کې داغینا وړاندې ورکل شي رزقنا راکل شي ومنتا من قبلو د دین وړاندې مراد نه جنتی خوراک خدا مثلیت تنها په شکل کې دی په صورت کې دی خوان کې جدا دی او دا په شکل کې یو شان په خوان کې جدا
حکمت پکې څه دی؟ حکمت پکې یو د الله رب العزت قدرت ښکاره کول چې ګوري دا یو شی ستاسو معلومیږي اوس یې اوسکه مخکنی او دا فرق لري. نو په دې کې د الله قدرت دنیا ته او خلکو ته ښکاره او فائدہ په مثلیت کې هغه دا ده چې خوف او خطر بني همدارنګه انتظار بني. یو میوه چې چا مخکې لیدلې نه خوړلې نه دی ورته مخې ته کېږه چې او خیر سړی او خیر نو هغه انتظار کوي بل ته ګوري چې ته ولې څنګه او چې حریصي نو هغه سمدستي پرې رادانګي په چرې پوهېږي نه د کټ کولو په ځای باندې د پوستکي د لرې کولو په ځای باندې چک پرې ولګوي ټوله دنیا ورپورې وخاندي چې او دا چې د مخکینۍ همرنګي یو انتظار ورباندې نشته بل به یې رکې نه وي. که مراد من قبلو نه من قبلو په دنیا کې شي نو بیا په دې آیات کې بل مشکل دی هغه ده چې دنیا کې ډېر خلک داسې دي چې هغې ډېرې میوې نه خوړلې دي او نه لیدلې دي خوړل خو په ځای لیدلې نو دې څنګه وایي چې هذا الذي رزقنا من قبلو هغه غریب خو دنیا کې هغه سر نه لیدلې هم نه دي هېڅ خلک شته که نشته ډېرې میوې داسې دي چې موږ تاسو سر نه پېژنو نه. مخکې ورځو کې یو چا ځای کې زه مېلمه وم د دې هندوستان نه د دې غوزانو د چغزو غونته کې یو شی راځي خوند یې هوبهو حق دی خو هغسې جوړ نه دي غوز خو داسې جوړ دی هغه تخم یې منځ کې وي د خوراک شی منځ کې وي هغه بالکل پډاګه دی او نور خوند دي خوب دا ما په خپل زندګۍ کې دا اول ځل چې ولید مالک د کور مالک نه پوښتنه مالک دا څه دی ما ته وایي دا هندوستان کې کېږي دا په دې نور دنیا کې نشته ما د ځان سره هندوستان نه راوړي نو واقعا ډېر شیزونه نه موږ او تاسو لیدلي دي نم خوړلې دي نو څنګه وایي هذا الذي رزقنا من قبل د دې اشکال د ختمولو دپاره امام قرطبي معنا کوي هذا الذي وعدنا من قبل رزقنا په معنا د چا وایي د وعدنا د دې موږ سره وعده کړه شو لیکن رزقنا په معنا د وعدنا باندې په کلام عربي کې ډېر بعید دی د دې وجنا مدارک وغیره هغه د رزقنا معنا کوي وفقنا موږ ته توفیق راکړل شوی و د عمل د دې نعمتونو دپاره د عمل د دې نعمتونو لپاره او د دې تایید ته سورۃ زمر راوړوي 4 نمبر آیت سورۃ زمر او دا توجیه تفسیر مدارک او بیزاوی کړی دا ډېره ښایسته توجیه ده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدقنا وعده من سره خپل وعده رښتینې کړله معنا دا ده موږ له توفیق نیک اعمال راکړه او دغه نیک اعمالو په نتیجه کې چې په څنګه څه چیز باندې موږ وعده کړې وه هغې راته څه کړه سرته ورسوله. رزقنا من قبلو چې خوراک راکړی شوی موږ ته د دې نه وړاندې یا په جنت کې یا په دنیا کې واتو به متشابهه او وربکړل شي ورته هغه متشابهان یو شان په رنګ کې نه په خوند کې ولهم فیها ازواج او د دې لپاره به په دې جنت کې بیبیانې وي مطهرة پاکې کړی شوي وهم فیها خالدون او دوی به په دې جنت کې همیشه وي خالدون معنا دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون معالم التنزيل معنا کوي همیشه به مرګ په ناراضي وستل کېږي بنا